د طالبانو مخالفو څیرو په افغانستان کې د انتقالي حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. سلام ستړي مشي ښه راغلاست د نورځې مهم خبر ته. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا یو شمېر غړو د 1400 لمریز کال په درشل کې یوه نوې طرحه وړاندې کړې چې بنسټیز هدفونه یې له طالبانو سره خبرې اترې د مشخصو دندو سره د 2 کلن انتقالي حکومت رامنځته کول، د نوي اساسي قانون تصویب او بالاخره په افغانستان کې د ټاکنو ترسره کېدل په کې شامل دي. دغه شورا په بهر کې د خپل رسمي سیاسي دفتر پر پرانیستلو هم ټینګار کړی دی. د دغه شورا له بحران څخه هېواد د ژغورلو تر نامه لاندې طرحې کې ادعا شوې چې طالبانو 2021 کال د اګست په میاشت کې د ځانګړو بهرنیو ګړیو په همکاریو کې د پاتې دسیسې له مخې په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، خو د دندې په ډاګه شوي چې دا ځانګړي بهرنۍ حلقې څوک دي. دغه شورا همداراز طالبان په تاوتریخوالي فردي غوښتنې قومي، مذهبي او سیاسي تصفیې تورن کړي او د ټینګار یې کړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ښځې او نجونې له خپلو خورا لومړنیو اساسي حقونو بې برخې دي چې پکې د تعلیم او کار له حق څخه هم محروم شوي دي. د دې شورا غړو دا هم ویلي چې طالبانو اساسي قانون او نور قوانین لغوه کړي او ځای یې د طالبانو صحرایي او سلیقوي محکمو نیولي دي. دا و چندکره خبر تر بیاخي چارې ښه وخت.